سلامونه نیکلی دوستانو تاسو هغه بل ورځ کانګرس پوسټ بم تاسو کتلای چې د کانګرس له خوا نه هغه غوښته چې دا تصویب کې مثبت رایې ډېرې وي او منفي رایې کمې وي. نو هغه د خاطر هغه د بیل تصویب کړ چې د رئیس کچر تاسو د ویلفیر یا حکومتي مرستې چې د ډالر له خوا نه کیږي چې هغه فود سټامپ دی ویک دی همداسې میډیکیټ دی که دی نه ایسته که څوک دیو کې درغلي کوي نو هغه ممکن د جدي د خطر څخه مخ شي یعنی ډیپورټیشن خطر سره مخ شي آیس له خوا نه ونیول شي او نور تګلاره بالته مخ ته بوزي. نو ته که چېرته تاسو فود سټامپ اخلئ میډیکیټ اخلئ او همداسې ویک څخه تاسو استفاده کوئ نو اکثرا موږ تاسو خو دا کارونه نه کوو بیا هم دا یو عامه پوهاوی ویډیو دی چې مخکې نه باید موږ تاسو دغه په اړه معلومات ولرو چې هغه کوم شیان چې تصویب شوی دی یا تصویب نه دی شوی نو زه غواړم چې په هغه د یو عامه پوهاوی ویډیو له خوا طریقه تاسو ته اول درکوم چې که چېرته د دغه شیانو څخه تاسو استفاده کوئ خپل انکم دخیل ورته وسپارئ چې کله تاسو لپاره ریویو فارم راځي که تاسو لپاره ری اپلیکیشن راځي نو د ډکولو په وخت کې صحیح کس ته لاړ شئ او صحیح ځای ته لاړ شئ چې منظم توګه درته ډک کړي او منظم توګه کوم معلومات چې ضرورت دی هغه تاسو لپاره دغه کیسه ورته وي ورسره اټچ کړي او تاسو هلته ویسئ دغه تاسو ورته سوشل سرویس دفتر ته یا همداسې میل کې ولیږئ. نو کوشش کوئ زیاتره وخت که چېرته څوک نشي پیدا کولی نو کولی شي چې خپله هغه دفترونو ته د سوشل سرویس دفترونو ته لاړ شي او هلته خپله نږدې نه هغه فورم درته ډک کړي. نو که چېرته دغسې ګټې او دغسې مرستې تاسو ترلاسه کوئ نو هغه ما درته وویل چې فود سټامپ دی یا موږ تاسو سنیپ یا ای بي ټي ورته وایو ویک دی هغه د ماشومانو لپاره خواړه او دا شیدې دا شیان ورکوي او همداسې میډیکیټ چې موږ تاسو د صحي بیمې په صفت استفاده کوو نو هغې د خاطره که چېرته تاسو کمپنۍ کې کار کوئ که چېرته تاسو نور قراردادیان هستئ بل ځایونو کې کار کوئ نو دقیق راپور خپل د اچ آر څخه خپل د سوپروایزر څخه واخلئ او خپل پیچې کې همغه اپلیکیشنونو سره اټچ کوئ یو ځای کوئ او د سوشل سرویس دفترونو ته یې لیږئ تر څو هغه ستاسو هغه انکم هلته دقیق شکل سره خپل سیستم کې ولري چې په آینده کې خدای ناخواسته تاسو لپاره کوم مشکل جوړ نشي. نو دا عامه پوهاوی ویډیو ده فقط غوښتم چې تاسو لپاره یو پابلیک اورنس یا تاسو لپاره یو خبرداري درکوم. نور زه پوهېږم چې تاسو دا کارونه نه کوئ خدای ناخواسته هېڅوک هم دا کارونه نه کوي نو په الله مو سپارم او د نورو ښایسته ویډیوګانو دپاره ما سره پاتې شه زما پیج فالو درنه هېر نشي او نورو دوستانو سره شریک کړئ تر څو چې دغه خبر څخه باخبر اوسئ. په الله مو سپارم ژوندي اوسئ. سلام علیکم.